سلامونه، نیکی هیلې، مینه او احترامات ملګرو. صدر دی، ډینس دی، یخني ده، موسم ډیر یخ دی. د یو بلوز یا د یو کوټ په تکل کې راوتی یم چې واخلم. هسې خو په صدر بازار کې که وګورئ یا زموږ د سوات په بازارونو کې یا هر بازار کې چې دکاندار کله ګاک ویني نو زیاتره دکانداران دغه ډېره غټه غلطي کوي چې بس په موبایل کې بیزي وي، کله ټیک ټاک ګوري، کله ګیمونه کوي، خو ګاک ته په بره نه ګوري. او که ګاک ته که چرې هم تپوس وکړي نو هغه ورته په سر ډقولو کې جواب ورکوي. داسې رالمه ډینس پلازه ده، دلته یو ډېر زبردست او ډېر ښه انسان هغه په ما باندې پیښ شو، په ما باندې ډېر زیات ښه ولګېدو. ملګرو د هغه هلک دکان خو په دغه ځای کې وړوکی دی، خو ملګرو د دغې هلک زړه ډېر غټ دی او ډېر زیات یو عزتناک هلک دی. نو د ده سره به خبرې کوم، لږ وروستو هغه به تاسو سره میلاومه. خو اول د ده په دې دکان باندې یو نظر ور اچو. دلته دا ګاهک، دا مشران، دا واړه، دا لوی، دا ځکه راځي چې دا انتهایی خوش اخلاق انسان دی، خپل کاروبار ته پرمختګ غواړي او خپل محنت کوي. نو د ده په دکان کې خو زه تقریبا دا ټول واسکټې مې وله وکتې، د یو بل نه ښکلي دي، سویټرې د یو بل نه ښکلي دي، هر څیز ښکلی ښکلی څیزونه دي. خو به هر حال زه به پکې ځان له هم خوښومه. خو که تاسو هم چرې هم صدر ته راغلی او بیا دغې پلازې ته راغلی نو د دغې هلک د دکان یو ویزټ خامخا وکئ، ځکه چې په نه پیژنګلو کې د هر انسان داسې قدر کوي لکه د خپل ورور. یو انتهایی شریف او یو انتهایی کم ریټ والا انسان دی چې هغه دغه مناسب ریټ باندې خپل د پوشاک خرڅوي. راځئ د ده سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم، زموږ نوم دی احسان علي شاه او زموږ دینس کې یو شاپ دی، ورکوټه غونډه کې سیټ اپ دی زموږ. او ماشاءالله موږ سره مختلف ویرایټیان دي لکه جیکټ وغیره شو، سویټر شو، او ګرمۍ کې موږ چې کوم دی ټي شرټ وغیره کار هم کوو. او تاسو ویزټ کولی شئ چې انشاءالله کله هم راځئ. نو زموږ دکان نوم دی رواج ګارمنټس. او یو بله خبره مونږ تاسو سره شیر کوله چې زیاتر ملګري چې دي اکثر لا بهر ته ځي که نه، نو هغوی ته هم سودا وغیره پکار وي، لکه جینس پینټ وغیره شو، ورسره سویټ شرټ وغیره شو، ګرم سامان یخو چې څنګه دوبۍ وغیره کې شارټس څه شی ستاسو لګي که نه، انشاءالله هغه هم مونږ سره موجود دي، تاسو هر کله راتلی شئ. ډیره مننه خو وروره او ملګرو ته هم دغه عرض کوم چې چرې هم تاسو دغې پلازې ته راځئ نو دلته خامخا یو ویزټ وکئ، راسره اوسئ.